درنو لیدونکو سلامونه، نیکې هیلې، تمه ده روغ جوړه خوشحاله به وئ. یو ښه خبر د هغو کسانو لپاره چې دوی غواړي له افغانستانه کاناډا هیواد ته ولاړ شي. په دې وروستیو کې اقدام شوی دی چې هغه افغانان چې دوی په شدید وضعیت کې دي او د بېلابېلو دلایلو له مخې غواړي چې کاناډا هیواد ته لاړ شي او هلته ژوند د ځان لپاره غوره کړي. نو یو ښه خبر دی د دوی لپاره. یوه یادونه باید دا وکړو چې هغه کسان چې مثلا د بېلابېلو دلایلو له مخې غواړي دغه هیواد ته ولاړ شي، کولی شي چې د دغه فورم په ډکولو سره لار پیدا کړي چې په 14 ورځو کې به دوی ته ځوابي ایمیل حتما ورکول کېږي. او هغه کسان چې مثلا دلایل نه لري او اسناد ونه لري نو د هغوی غوښتنه په پام کې نه نیول کېږي. نو تاسې د دې کار د کولو لپاره لومړی باید دغه صفحه له ځانه سره ولرئ او د دې صفحې لینک زه تاسو ته په ویډیو کې پرېږدم او تاسې کولی شئ هماغه راواخلئ او بیا یې په ګوګل کې را پیدا کړئ. نو تاسو مخکې له دې چې دغه فورمې ته ولاړ شئ په هماغه لینک باندې کلیک کوئ او فورمې ته راځئ. فورمې ته چې ولاړ شئ نو په دغه ساحه کې یو انتخاب غواړي، تاسې وروستی انتخاب وکئ. د مرستې د غوښتنې لپاره درخواست وکړئ او بیا په کنټکټ فورم باندې کلیک وکئ. په دغه ساحه کې له تاسو نه په پیل کې ایمیل غواړي. تاسو مثلا البته په دغه ساحه کې له تاسو نه په پیل کې نوم غواړي. مثلا تاسو لیکئ احمد او په لاندې ساحه کې له تاسو نه دوهم نوم غواړي احمدي. مثلا تخلص چې ستاسو هر څه وي نو دلته کولی شئ تاسو ایمیل ورکړئ. مثلا هر څه ایمیل مو چې ورکړه نو دویم ځلي هم له تاسو نه ایمیل غواړي. تاسې کولی شئ پورتنی ایمیل همدلته پکې واچوئ، خو نه شئ کولی تاسې هماغه کټ مټ کاپي او پیسټ کړئ. تاسو ضرورت لرئ بیا یې ولیکئ. او دلته له تاسو نه د زیږېدو کال، ورځ او میاشت غواړي. په دغه ساحه کې کال لیکل کېږي، دلته میاشت او دلته هم ورځ لیکل کېږي. او دلته VCI نمبر ده. که دا تاسو طبعا څوک چې تازه غواړي چې ثبت نام وکړي نو VIC نمبر نه لري نو دغه ساحه بیا تاسو ضرورت نه لرئ چې ډکه یې کړئ، پرېږدئ همداسې. او دا ساحه کې هم له تاسو نه اپلیکیشن نمبر غواړي. نو دا چې اپلیکیشن نمبر ونه لرئ نو دلته به یو ټیک وکئ. او په دغه ساحه کې بل یو انتخاب غواړي، تاسې ریفیوجي انتخابولی شئ او دلته د ځان په اړه باندې ولیکئ چې مثلا تاسې کومه دنده ترسره کړې ده، کوم ډول اسناد لرئ او ضرورت مو څه ده. دلایل درنه غواړي، قانع کوونکي دلایل باید دلته ولیکئ. او په دغه ساحه کې تاسو کولی شئ خپل معلومات، هغه چې اسنادونه لرئ، که په PDF ډول وي، GPG وي او ډاکومنټ وي، نور شکلونو کې وي. البته په دغو شکلونو کې کوم چې یادونه شوې ده کولی شئ راواخلئ. نو کله چې تاسې خپل اسنادونه دلته پکې اچوئ نو چوز فایل ووایئ او چېرته مو چې اسنادونه اچولي مثلا هماغلته یې اوپن کړئ او اپلوډ ووایئ. اوس فعلا زه ضرورت نه لرم ځکه زه په هغو شرایطو یا نه یم برابر یا نه غواړم چې درخواست وکړم، ځکه دا د هغه کسانو لپاره دي چې څوک واقعا هغسې دلایل ولري چې غواړي کاناډا هیواد ته لاړ شي د بېلابېلو منطقونو له مخې. نو زه فعلا اوس داسې نه کوم. نو کله چې تاسې اسنادونه ټول پوره کوئ او اسنادونه مو پوره سول، په دغه ساحه کې یو ټیک کوئ او ریویو یور ریکویسټ باندې کلیک کوئ. تاسو ګورئ چې خپل معلومات مو تر کومه حده سم دي، که کومه برخه کې ستونزه وه، مشکل وه، هغه حل کړئ. او په دغه ساحه کې کله چې تاسو ټول معلومات پوره کوئ نو په دغه ساحه کې تاسو ته سبمیټ راځي. سبمیټ چې کله کلیک کوئ نو ستاسو اسنادونه رسیږي او هغلته تاسو ته لیکي چې ستاسو درخواست په بریالیتوب سره وشو. نو تاسې د ایمیل لپاره انتظار وباسئ چې دا کار په 14 ورځو کې کېږي. تاسو ته بیرته ځوابي ایمیل هم راځي.
قدرمنو لیدونکو که تاسو غواړئ ورته نورې ویډیوګانې هم وګورئ زموږ چینل سبسکرایب کړئ.